نو چې کله نبی علیه الصلاة والسلام په غزوه احد کې صفونه جوړ کړو نو 50 کسان د خپل لښکر نه را جدا کړو او دا 50 کسان په دغه ډیرکۍ باندې کېنول د عبدالله ابن جبیر رضی الله تعالی عنہ په کمانډرۍ کې دی ورله امیر کو او دا ورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل وی کوم فتح ومنت او کو شکست ومنتو تاسو به د دې ځای نه راکوزیږئ نه وی حتی تر دې پورې کو زمونږ غوښې مارغان تختې هم به تاسو د دې غونډۍ نه راکوزیږئ نه تاسو 50 کسان به په دې غونډکۍ ناست یئ ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله د جنگ ډېر مهارت ورکړی و نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل هسې نه چې زما ملګري دلته په جنگ کې اخته وي او د شا غاړې د غونډکۍ غاړې دشمن راوخیږي او حمله ونه کړي نو تاسو په دې غونډکۍ ناست یې دې نه به راکوزیږئ نه جنگ شروع شو 25 کسان په مبارزه کې د کافرو نه مړ شو مردار شو دا یو جنگ چې به کېده یو تن به وته بل بل دای طرف راوته 25 کسان د کافرو نه مردار شو یو په یو به جنګ 25 کسان د هغې نه مردار شو بیا چې عام جنگ شروع کېده که نه نو د هغې چې کومې ښځې وي د ځان سره راوستې وي هغې په ګډا شروع کړه او سندرې شروع کړې ګډای شروع کړه او سندرې ویل او په غزوه بدر کې چې د دوی کوم سرداران مردار شوي وو هغې ورته رایادول شروع کړو چې ستاسو نه پلان کې وجلی دی او ستاسو نه پلان کې وجلی دی او تاسو نه پلان کې وجلی دی نن ای ځوانانو تاسو را رسېدلي د هغې بدله به اخلئ په دې سندرو کې ورته د ښځو دا جذبه راوچتوله دوی دومره په جوش کې راوسته دا شراب چې راوړي هغه په سرونو راواړول شراب یې وسکل او جنگ شروع شو غزا شروع شوه حتی در دې پورې چې مسلمانانو فتح وموندله اول کې کافرو شکست وخوړو څوک په یو تخته څوک په بله تخته څوک یو غر ته منډې وهه څوک بل غر ته منډې وهه کافرو په تیښته شو وتښتېدل یو صحابي وایي د بخاري شریف حدیث مبارک دی وایي ما د کافرو ښځې په خپلو سترګو ولیدې چې په دې غونډۍ باندې روانې وې او د خپو دا پنځیبونه ښکارېدل په منډه تښتېدلې او دا تورې به د کافرو ورته اولې او زغرې به یې ورته اولې د بدن نه به ایستي ځکه چې بدن درونې سړی منډه نشي والی که نه نو زغره به یې د بدن نه ورته وکړه چې کومه توره وه هغه به یې ورته وکړه چې دا را سره نه چې په منډه وځم ځان وباسمه نه هغه تورې او زغرې غورځولې او منډې وهلې کافر وتښتېدل کافرو شکست وخوړو چې وخوړو مسلمانان شروع شو مال غنیمت راټوله مال غنیمت راټولو نو دا خپلې تورې او نیزې سیټ ته کېښودې او چې د چا سره سورلي وه هغه هم سیټ ته وتړله سورلو ته راکوز شو سورلۍ سیټ ته وتړلې زغرې هم لرې کړلې یعنې اصلحې هر څه سیټ ته کېښودې چې اوس مال غنیمت راټول کړو چې د هغې نه کومې تورې پاتې شوي زغرې پاتې شوي څه سامان دې پاتې شوی چې دا راټول کړي مسلمانانو دپاره مسلمانان مال غنیمت راټولي اوس په غونډکۍ چې نبی علیہ السلام 50 کسه کېنولي که نه د هغې په منځ کې اختلاف شروع شو څه وایي ښکته کوزیږو او څه وایي نه کوزیږو اوس کوم کسان چې وایي نه کوزیږو عبدالله ابن جبیر رضی الله تعالی امیر هغه ورته وایي زه خو نه کوزیږم ما ته خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلي چې تر څو درته ما نه ویلي ښکته به نه راکوزیږئ زه خو نه کوزیږم هغې نورو کسانو ورته وایي ټیک ده نبي علیه السلام فرمایلي چې ښکته به نه راکوزیږئ خو در قیامته پورې خو یې نه وویلي که نه چې دلته به ناست یئ جنګ ختم شو اوس به موږ خو دلته همیشه دپاره نه یو ناست که نه چې جنګ ختم شو چې ښکته کوز شو چې د مسلمانانو سره امداد وکړو مال غنیمت راټول کړو موږ به دلته یوازې هسې ناست یو د مسلمانانو په منځ کې څه راغی اختلاف راغی تو مې پکې جوړ شو 40 تنه راکوز شو د عبدالله ابن جبیر رضی الله تعالی سره صرف 10 تنه پاتې شو دغه 10 کسان نهه کسان پاتې ټول 10 سره د عبدالله ابن جبیر رضی الله 10 کسان په دغه غونډکۍ پاتې شو او 40 تنه ترې راکوز شو خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه د مخکې نه د دې غونډکۍ په تلاش کې و چې زه به حمله کوم د شا غاړې به ورځم په دې ځای باندې 2-3 پیرې مخکې هم حمله کړې وه خو دوی 50 کسانو دوی به د برې غاړې غشي شروع کړو دوی اوچت ناست وو هغوی به په سپا شو به تښتېدل
چې وایي کتل چې غونډکۍ خوشې د کسان پې لږ ناست دي. خالد بن ولید رضی الله عنه دغه ټایم کې لا مسلمان شوی نه دی. ده د ځان سره خپل د اس سواره چې کوم و د ځان سره هغه لښکر روان کو او راوختل. چې دوی وکتل چې خالد بن ولید را روان دی نو دوی وی چې بره رارسي راپسې نو مونږ خو بیا لس تنه یو مونږ به ووجنې شهیدان به کړي. ښکته مسلمانان خو ناخبره دي دوی پسې ورکوز شو. دا مسلمانان پسې وړومبی ورکوز شو دا لس تنه چې ورکوز شو خو هغوی پاڅون مقابله لږه وکړه خو دغه لس واړه کسان یې شهیدان کړو. دغه لس کسان شهیدان شو د مسلمانانو. او خالد بن ولید په دغه غونډکۍ باندې راواوړېدو چې راواوړېدو اوس مسلمانان د ځان نه خبر نه دي مال غنیمت راټولوي او د دې غاړې پې ده حمله وکړه. چې حمله وکړه بس مسلمانان وارخطا شو. په لاس کې توره نشته نیزه نشته ازغره ایښې ده سورلی سیټ ته ودرولي دي ټیټ دي مال غنیمت راټولوي د پاسه پې حمله راله. چې حمله راله مسلمانان وارخطا شو. وارخطا شو یو خوا تخته بل خوا تخته بل خوا تخته مسلمانان خواره واره شو. د نبی علیه صلات وسلام سره صرف 14 کسان پاتې شو. صرف 14 کسان په دې کې 7 کسان د مهاجرو او 7 کسان چې دي دا د انصارو. 14 کسان صرف د نبی علیه صلات وسلام سره پاتې شو. نور ټول مسلمانان تتر بتر شو. یو خوا لاړو بل خوا لاړو. په نبی علیه صلات وسلام باندې د هر طرف نه وار شروع شو. د هر طرف نه گزار شروع شو. ابو طلحه رضی الله تعالی د نبی علیه صلات وسلام خواته ولاړو. غشه چې براته به تخپل لاس نیو چې غشه براته به تخپل لاس نیو حتی در دې پورې ابو طلحه رضی الله تعالی لا شل شو. په نبی علیه صلات وسلام باندې یو کافر حمله کوله. مصعب ابن عمر چې ولید چې حمله پې کېږي ډایرک ورته خپله سینه خوا کړه په خپله سینه غشی وکړو. دا مصعب ابن عمر رضی الله تعالی د نبی علیه السلام مشابه و په شکل صورت کې دوی یو شانو. د نبی علیه السلام سره شکل میلاویده داسې. نو چې ده حمله کوله په نبی علیه السلام باندې که نه نو ده ورته خپله سینه اخوا کړه. نو مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنه شهید شو. بل یو کافر و د هغه نوم و عبدالله بن قمیه. دو قتل چې نبی علیه صلات وسلام سره دوره څوک نشته دی. دا یو پهلوان عبدالله بن قمیه د په نبی علیه صلات وسلام باندې ډایرک حمله وکړه. او چې په نبی علیه صلات وسلام په دې مخ مبارک حمله وکړه که نه د نبی علیه صلات وسلام ته یو فیغور هم وکړو. وی خذها انا ابن قمیه واخله د ابن قمیه د طرف نه دا ګزار. چې په نبی علیه السلام یې ګزار وکړه د نبی اسلام دا مخ مبارک یې زخمی کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته کې خیری وکړي وی الله دې برباد کا الله دې تباہ کا دا خیری ورته وکړي. په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې گزارونه شروع شو او مصعب ابن عمر رضی الله تعالی په دې دوران کې شهیدوم شو. ما درته وی داغه شکل د نبی علیہ السلام سره میلاویدو. نو دې کافر چیغه کړه وی ما نبی علیہ السلام قتل کو ما محمد قتل کو نعوذ بالله. چې دا چغه د کافر والا کنه نو شیطان ورله نور زور ورکو. شیطان هم دا چغه والا وی محمد قتل شو نعوذ بالله. چې دا چغه والا چې مسلمانانو په غوګونو دا आवाज ورغی چې محمد قتل شو صلی الله علیه وسلم د هر صحابي په لاس کې چې توره وزمکې ته ورتاو شو. د چا سره چې نیزه وزمکې ته یې ویشتله مونږ سره جنګېږو. مونږ خو د نبی علیه السلام دپاره جنګېدو چې هغه نشته نو مونږ جنګ سره کوو. د صحابه کرام لاسونه پر پیدو شو. څوک چې په کم ځای ولاړو په اخ کې ځای باندې پاتې شو. د نبی علیه الصلوۃ والسلام دا مخکني غاښونه مبارک هم شهیدان شو. دا رباعي غاښونه یو کافر ورله په ګټ باندې حمله وکړه. د نبی اسلام دا غاښونه مبارک شهیدان کړو ماتې کړو. د نبی علیه السلام چې کومه ټوپۍ په سر و هغه خور د اوسپنې ټوپۍ د هغې ګټ په ګزار سره د هغې کړۍ د نبی علیه السلام په مخ مبارک کې ننوتې. د نبی علیه الصلوۃ والسلام د مخ مبارک نه وینه بهیده. دومره وینه د نبی علیه الصلوۃ والسلام نه وبهیدله که نه چې نبی علیه الصلوۃ والسلام بیا داسې قدم نشو اخیستی. نو علی رضی الله تعالی عنه یو بل صحابي ورسره و طلحه رضی الله تعالی عنه هغې ته وایي ما دې ګټ ته لږ اوچت کوي دې ګټ ته. د نبی علیه صلات وسلام د اوچتېدو دوه مقصد یو خو دا چې د خپلو ملګرو ته اواز وکړم چې ما خواله راشئ
دوی چېرته روان دي او دوی مې دا مقصد و چې زه د خپلو ملګرو باندې نظر واچوم چې دوی چېرته تللي دي چېرته لاړو او دویم د خپل ملګري وینم هم نبی علیه الصلاة والسلام دا یې ګټ ته نشو کې اوچتېدی که نه نو طلحه رضی الله تعالی ته داسې ملا ټیټه کړه د الله پاکه پیغمبر زما په ملا خپه کېده د هغه په ملا نبي علیه السلام خپه کېښو دا دې ګټ ته شو نبی علیه الصلاة والسلام طلحه رضی الله تعالی ته وفرمیل وی اوجبه ځان له د جنت واجب کو نو ځان له د جنت طلحه جنت دپاره ستا دپاره واجب شو ستا دپاره جنت او نبی علیه السلام چې دې ګټ ته داسې پورته شو که نه غیر چاپېره یې وکتل نو اواز یې وکړو الی عباد الله ای د الله بندګانو چېرته روان یې ما طرف ته راشئ انا محمد رسول الله زه محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول یم الی عباد الله ای د الله بندګانو ما خوا ته راشئ چې د صحابه کرامو دا اواز تر غوږو شو که نه نو ټول صحابه کرامو رامنډې کړل نبي علیه الصلاة والسلام خواله راله ټول نبی علیه الصلاة والسلام ته راغونډ شو ګیر چاپېره والا راله خوا ته راورسېدله